ملګرو راځئ چې له یو ستر او بد حقیقت څخه مو خبر کړم. پر واده چاودنه زوم او ناوې خپلې هیلې بایللې دي او دوی له حقیقت پرده پورته کړې ده. دوی څه وایي چې څنګه چاودنه وشوله او څه پیښ شول. ملګرو مخکې له دې څخه چې ویډیو وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. میرویس علمي چې د واده زوم دی وویل چې ناوې یې ژوندی پاتې، خو ورور او نور خپلوان یې د هغه شپېتو وژل شویو کسانو په ډله کې وو چې د شنبې په برید کې ووژل شول. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د واده مراسم چې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا په نښه شوي وو. د واده نوې جوړې یعنې ناوې او زوم ویلي چې له مرګوني برید وروسته یې هیلې مړاوې شوې. په یو ټلویزیوني مرکه کې زوم میرویس علمي وویل چې ناوې یې ژوندی پاتې، خو ورور او نور خپلوان یې د هغه شپېتو وژل شویو کسانو په ډله کې وو چې د شنبې په برید کې ووژل شول. په دې برید کې څه باندې 180 کسان ټپیان دي. له تلنیوز خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې میرویس علمي د هغو خاندانو میلمنو د هرکلي شیبه یادوي چې له پیښې وروسته یې د دوی جسدونه له هوټله لیږدول. زما کورنۍ او زما ناوې ترهېدلې او ان غږېدی هم نشي، او زما ناوې بیا بېهوښه هم شوه. ښاغلي علمي زیاته کړه ما خپلې هیلې له لاسه ورکړې، ما خپل ورور، ملګري او خپلوان هم له لاسه ورکړل. زه به بیا په خپل ژوند کې هیڅ کله خوښي ونه ګورم. دی وایي زه جنازې ته نشم تللی، د کمزورۍ احساس کومه، پوهیږم چې دا به د افغانانو لپاره وروستی تکلیف نه وي، کړاوونه به دوام لري. د ناوې پلار هم سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې په برید کې د هغه د کورنۍ 14 غړي هم وژل شوي دي. په برید کې څه پیښ شول، څنګه دا برید وشو؟ د اسلامي دولت ډلې یا د داعش په یو بیان کې ادعا کړې چې د دې ډلې یو غړی لویې غونډې کې ځان ته چاودنه ورکړه، او ورپسې چې کله امنیتي ځواکونه راورسېدل له چاودېدونکو توکو ډک یو موټر وچاودېد. برید په هغه سیمه کې شوی چې ډیری اوسیدونکي شیعه دي. عیني شاهدان وایي په نڅا او خوشحالۍ بوخت وو چې ناڅاپه یو دروند غږ فضا تیاره کړه. هره خوا لوګی او د هوټل په سالون کې شور ماشور شو. شاوخوا ګڼ وژل شوي او ټپیان پراته وو. د شپې تر ناوخته ښځو او سړیو د هوټل منځ او شاوخوا واټونو کې یې بلې پښې منډې رامنډې وهلې او د خپلوانو او کورنۍ د غړو لټه یې کوله. محمد ظفر چې د پیښې عیني شاهد دی وایي حالت ډیر خراب و. ښځې لوڅې پښې پر واټونو منډې وهلې او چیغې وهلې چې زموږ زامن چیرې دي. ځینو نارې وهلې چې زموږ پلار څه شو. ما په خپل ژوند کې داسې حالت نه و لیدلی. عبدالمالک چې 14 کلن زوی یې په دې پیښه کې وژل شوی وایي ټوله شپه د خپل زوی د جسد موندلو لپاره روغتون په روغتون وګرځېد چې بالاخره یې د خپل تنکي زوی جسد په ایمرجنسي روغتون کې وموند. دی وایي زوی مې د افغان ترک ښوونځي 8م ټولګۍ اول نمره و. زما ورور د واده د زلمۍ ګاونډی و. زما زوی هم له ځان سره واده ته بیولی او هلته یې په وحشیانه پیښه کې مې زوی له لاسه ورکړ. عزت الله بل کس دی چې واده کې ګډون کړی و. د کورنۍ 2 غړي ورور او ورارۍ په دې پیښه کې وژل شوي دي. افغانستان کې ډیری ودونه په لویو سالونونو کې ترسره کیږي چیرې چې نارینه له ښځینه جلا کیني. ملګرو دا د واده د پیښې مکمل معلوماتو چې موږ تاسو ته وړاندې کړل. ملګرو که غواړئ همدارنګه له هرې تازه او پیښې څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان وهئ تر څو زموږ هر نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو ویډیو ضرور لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو له نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې له حقیقت څخه خبر شي.